دویم سوال د لاندې ارګومنټ والیډیټي وګورئ چې والیډ دی او که انوالیډ دی. لاندې ارګومنټ وګورئ چې والیډ دی او که انوالیډ دی. دویم پی اور کیو ورپسې پی اف پی دین آر ورپسې نیګیشن آر ورپسې دا وای اخر کیو په لاس باندې درکوي. بیا دا طرف یې پرېږدو موږ تاسو چې عملیات چې اجرا کوو هغه پر دې طرف باندې اجرا کوو. په اخر کې که چیرې ریزلټ دغه کیو په لاس باندې راغی نو موږ وایو چې دا والیډ ارګومنټ دی او که چیرې دا په لاس نه راغی نو بیا وایو چې دا انوالیډ ارګومنټ دی. تاسې به دغه ارګومنټ په دغه کې زه به یې دلته حل کړم تاسې یې په ټروت ټیبل باندې حل کړئ. ټروت ټیبل چې نوشته کوئ څه نوشته کوئ پی اور کیو ورپسې and if P implies R صحیح دی ورپسې and څه دی negation R ورپسې implies Q. د دې لپاره تاسو ورغو ټروت ټیبل نوشته کړئ. ښه اوس د رول په تطبیق باندې د دې پر ځای باندې زه if negation P implies Q دا ساحه پی اور کیو د دې پر ځای باندې زه دا نوشته کوم. ورپسې اف پی دین آر او بیا نیګیشن آر دا نوشته کوم. زما هدف دا چې زه په اخر کې باید کیو په لاس باندې راوړم. صحیح دی. اوس په دې ځای کې زه نیګیشن پی او کیو لرم او په دې ځای کې پی او آر لرم. صحیح دی. د دې پر ځای باندې زه بیرته دغه نیګیشن پی ورپسې کیو د دې پر ځای باندې زه کولی شم چې نیګیشن آر او نیګیشن پی نوشته کړم د دې ساحې پر ځای باندې. صحیح دی. او په اخر کې نیګیشن آر نوشته کړم دغه ځای ښیم. صحیح دی. اوس دا نیګیشن پی دا ساحه او دا ساحه به سره ولاړ شي د منځه به ولاړ شي. په دې ځای کې به څه پاتې شي کیو نیګیشن آر او نیګیشن آر دا آر او دا آر به سره ولاړ شي په اخر کې به رزلټ څه شي کیو شي. نو موږ وایو چې دا ارګومنټ دی دا والیډ ارګومنټ دی. ښه ورپسې اوس راځو هغه خپل یو سوال چې دا موږ لیکلی وو مخکې موږ لیکلی وو. دلته په دې ځای کې اول دپاره ما درته وویل either I shall read a book or watch a movie. اول دپاره زه لیکم چې I read a book تاسو دغه ولیکئ دغه جمله ټوله ولیکئ او سوال ورته ولیکئ چې والیډیټي وګورئ چې دا والیډ ارګومنټ دی که انوالیډ ارګومنټ دی. دې ته نوشته کوم پی. اوس په دې ځای کې تاسو ورته ووایئ که چیرې موږ غواړو چې د ډایرکټ میتود په واسطه باندې د دې والیډیټي پیدا کړو ده دغه هدایت څه رقم کړې ده. دی وایي وایي زه یا کتاب وایم او یا هم دغه فلم ګورم. دا یا کتاب وایم یا فلم ګورم دا پی اور کیو او یا کتاب یا فلم. ورپسې I shall not read a book زه کتاب نه وایم او hence I shall watch a movie په اخر کې نتیجه چې ده هغه نو زه فلم ګورم. دا معنا چې یعنی پی اور کیو ورپسې بیا نیګیشن پی دا وای اخر مساوي کیږي په کیو باندې یا ریزلټ یې کیو کیږي. تاسو وای دغه والیډیټي وګورئ چې دا والیډ ارګومنټ دی که انوالیډ ارګومنټ دی. نو د دې پر ځای باندې زه کولی شم چې نیګیشن اف نیګیشن پی دین کیو دا ولیکم د پی اور کیو پر ځای باندې مخکې کوم چیرې په مخکې سوال په یاد یاوه. ورپسې نیګیشن پی صحیح دی. اوس نیګیشن پی او نیګیشن پی به سره ولاړ شي په اخر کې جواب څه پاتېږي کیو پاتېږي. نو موږ وایو چې دغه ارګومنټ چې دی دا والیډ ارګومنټ دی.